سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د ساوت افریقا کرکټ ملي لوبډله د افغان لوبډلې پر وړاندې د 3 نړیوالو ورځنۍ سیالۍ لپاره متحده عربي اماراتو ته ورسېدله. ټاکل شوې ده چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د ساوت افریقا لوبډلې پر وړاندې د 3 نړیوالو ورځنۍ سیالیو لومړۍ لوبه د روانې سپټمبر میاشتې پر 18مه نیټه پیلوي. دغه لوبې د افغانستان په کوربهتوب په متحده عربي اماراتو په شارجه کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ څو ورځې وړاندې د ساوت افریقا پر وړاندې د 3 نړیوالو ورځنۍ سیالۍ لپاره افغان لوبډله اعلان کړله چې په دغه لوبډلو کې ډېرو ځوانانو لوبغاړو ته چانس ورکول شوی دی او داسې ډېر سینیره لوبغاړي هم پکښې کې دي. نو د ساوت افریقا پر وړاندې به یو ښه لوبه ترسره کوي. افغانستان او ساوت افریقا تر اوسه پورې په کوم سیریز کې نه دي سره مخ شوي. دا لومړی ځل دی چې افغانستان او ساوت افریقا د 3 نړیوالو ورځنۍ سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ، زموږ پیج فالو چینل سبسکرایب کړئ. که دغه ویډیو په ټیک ټاک ګورئ، د ټیک ټاک آیډي هم درسره فالو کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.